بسم الله الرحمن الرحیم د جبلا شینواری سپیکس ته ډېر سلامونه مې ومنئ. د ټول افغان ملت ته د سویلي افریقا یا ساوث افریقې خلاف بریا ډېره مبارک شي. انډر 19 لومړی پړاو دا خو ګوره د نمیبیا او د زیمبابوې پیچونه چې دي هغه زموږ دپاره لږ سوټیبلي، خو موږ د پیچ نه هغسې استفاده ونه کړه. مهم شی دا و چې 4 رن اوټس فیلډینګ. نو فیلډینګ ګوره دا په نړیوال جام په هر جام کې مهمي، دا زموږ ملي ټیم والام باید په فیلډینګ باندې ډیر کار وکړي. 216 رنزې دا داسې رنزې دي چې دا نور ټیمونه کولی شي، مګر زموږ فیلډینګ دا ورته داسې کړه لکه 300. نو په هغوی باندې پریشر راغی، 4 کسان یې رن اوټ شو او د افغانستان ټیم دا گیم په 23 رنزو یا په دغسې باندې وګاټم. بیا یو مشکل په دې ځای کې ګورئ، دا وخت د دې نه دی چې بې ځایه چاپلوسي وکړو، بې ځایه ورته دغه وکړو. نه موږ باید دې نه وروسته داسې یو غټ فکر ولرو. زموږ باید دغه مې هر یو نړیوال جام ته چې زموږ ګول دی چې فرست سټیپ سیمی فاینل ته به انشاءالله خامخا وځو. ایټلیست موږ باید یقین وکړو، که نور څوک یې کوي او که نه کوي، هر چا خپل کار دی. هغې دپاره بینټلي باید سټرانګ وي، هغې دپاره ستا ټیم بیلنس باید سیټ وي. اوس هم زموږ ټیم کې خالد احمدزی صاحب، دا فیصل شینوزاده نوم بیا، او دریم دا عزیر الله نیازی. اوس ګوره دغه 3 کسانو پرفارمنس وکړه. دا لاندې ښکته چې دي که نه، دا لکه اوده چې چا راویښ کړي چې ورځپ یې او هغه ورغلی دی او زر راوتلی دی. دغسې سلسله نه وروره. ګورئ انډر 19 ورلډ کپ ته ستاسې لپاره ښه موقع ده، د دنیا داسې سټیج دی. په هیره به لوبه نه کوئ وروره، جو ډر گیا و مر گیا، پوه شوې، هېرېږي به نه. هر څوک چې یاست د زړه د خلاصه لوبه کوئ، ښه کانفیډنس سره لوبه کوئ، خو یو شی دی چې ریکلیس لوبه مه کوئ، اټاکینګ لوبه کوئ. که ستاسې هغه 2019 یو ورلډ کپ هغې کې عظمت الله عمرزي په 30 بالونو باندې 16 رنزې نیوزیلینډ خلاف کړي وي، هغلته ما یو هلکه دا پلییر دی هغه وختونو نه. نو دې ځای کې ګوره کله کله یو انینګز چې هغه ستا ټیلنټ چې هغه راوباسي، نو دې د خاطر هر پلییر چې ذهني لحاظ باندې مضبوط وشي، هېرېږئ مه انشاءالله. درز غوبل شروع کوي همداسې مخکې ځئ، خو یو میچ ګټل ګوره دی دا مطلب نه چې هر څه دغه شو، نه، هر ګروپ کې هر څه کېږي. اوس که مثلا ویسټ انډیز راشي، دغه ساوث افریقا راشي، ویسټ انډیز بیټ کړي، ویسټ انډیز موږ بیټ کړي، موږ تنزانیا نه هم وګټو، خو ګروپ ټریکي کېږي. نو تنزانیا نه باید راتلونکی گیم ښه مارجن سره وګټو چې موږ بس بېغمه کینو او سیل کوو چې سویلي افریقا او ویسټ انډیز تر زامنو کې کوم یو راوځي چې هر یو مخکې ځي. نو دغسې به ګروپ سټیجز کې ځان جوړئ. نو په یو گیم باندې چې دی بس ځان به همبل ساتي، ګزاره حال لکه ملنګان ګرځئ، مړه ملنګان چې کامیابي ځان نه به اوچت دغه نه جوړوئ، پوه شوې. دا خلک یو ځای کې هم نه چلیږي. باقي انشاءالله انډر 19 به ستاسې لپاره ګران نه وي. کنډیشنز پیچ هر څه ښه ته برابر دي. 250 پلس د ټورنمنټ کې هر ځای کې کول او بیا هغې وروسته ښه فیلډینګ، او که نه 280 290 باید د هغې ټارګیټ وي. دا لاندې کسان چې لږ پیچینو کې مثلا 15 بالونو باندې څوک 15 وکړي، څوک راشي مثلا په 18 بالونو باندې 13 وکړي، دغه چې پیچینو کې بیا دا سکور خپله 300 ته ځي. خو دغه لاندې کسان چې دي دا راویښول پکار دي نیکسټ ګیم دپاره. بیسټ آف لک. ځوانان یاستئ، ځوانان اوس دغې کې بس ورکې کدیره مو تېر شو، خو که ټیلنټ در کېږي که نه، انډر 19 په ځای به وروره A ټیم ته راځي، ملي ټیم ته راځي، دنیا لیګونه دې پورته کولی شي. خو دا ستاسې دپاره یو ښه بهترینه موقع ده. ورځئ په د ټول ملت در سره دعاګانې دي، خو دوه نه زیات ستاسې بیټینګ، بالینګ او فیلډینګ پکار دی. په لوی الله مې سپارم. نجیب الله شینواری سپیکس نه. خدای پامان.